پښتون یو ولسي یا ملي نوم وو او ولسي نوم دی. پښتون د آسیا په زړه کښې یو ژوندی او نه مړ کېدونکی لوی ټبر دی. پښتون د افغانستان ډېر لرغونی اوسېدونکی دی. پښتون ټبر د آریایي یون یا لېږد تر خپرېدو مخکې د پښتي یا بخدي په ورشوګانو کښې استوګن وو. پښتون په رګویدا کښې د پکت او اویستا کښې د باختر حمانیز ویی دی. پښتون پکت 3,500 کاله پخوا د ویدا په سندرو کښې یاد سوی دی او د رګویدا تر لیک 1,500 کاله پخوا یو نومور او پیاوړی او ننګیالی ولس وو او د دوی ژبه پښتو وه. پښتون ټبر د اریانا له ډېرو نومورو او پیژندل سوو ټبرونو څخه و چې د ویدا او اویستا د لیکلو او غږېدلو پر مهال هم ډېر نومور وو او د یوه ستر وادون یعنې تمدن خاوند وو. پښتون ټبر تر ویدي او اویستایي مهال وروسته هم خپل ستر او اوچت نوم او نښان ساتلی دی. د پښتون نوم 2,500 کاله پخوا هیرودتس یاد کړی دی او د دوی هیواد یې پکتیکا یاد کړی دی چې د اباسین یعنې اندوس پر غاړه پروت وو چې 4 مهمې څانګې یې درلودلې چې ګندهاري، اپارتیا یعنې اپریدي، ستاګیدي یعنې خټک یا دادیک ول. دی وایي پښتون ډېر غښتلی او میړنی ټبر دی. دوی کالي د پوستینچو څخه جوړوي، خپلې چړې لیندۍ او غشي لري چې دغه دود او بایده یې باختریانو ته ورته ده. د پښتون ډېرګړي پښتانه دي چې ځینو په یهودو پورې تړلي دي، چاق، قبطیان، مغول، ارمنیان، تاتار، یفتلیان، ساکان، راجپوتان، برهمن، یونانیان، ترکان او ځینو بیا عربان بللي دي. پښتون د اریایانو په زاړه پډي یعنې کتاب ریګویدا کښې د پکتاس په بڼه راغلی دی چې 2,500 کاله پخوا هیرودتس د پکتیان یا د پکتویکا د اوسېدونکي په نامه یاد کړی دی. د پښتون نور نومونه لکه افغان، روحي، روهیله او سلیماني هم د پټان غوندې د نورو لخوا باندې ایښودل سوي دي. پخوا اریایان یو ځای اوسېدل چې پښتون د هغو لومړني اریایي ټبرونو څخه دی چې پخوانی او اوسنی هیواد او ټاټوبی یې همدغه اوسنی لوی هیواد دی. دوی خپل پخوانی ټاټوبی اریاناویجه بلله او خپل ځانونه یې آرین بلل. یوه ژبه یې وه چې آریک نومېدله چې تر میلاد 3,000 کاله مخکې ویل کېدله چې همدغه زړه پښتو به وه. اریایان په 4,000 مخزهیج یا قبل میلاد کښې د پامیر د لویو څوکو او یا د امو سیند څخه پورې وتل او په پښتي یا باختر یا اوسني بلخ کښې یو ښکلی وادون یا مدنیت جوړ کړ. بیا له دې ځای څخه د هرات له لوري پارس او د هندوکش له لوري د اباسین تر څنډو خپاره سول او ځینې تر اباسین هم واوښتل او د هند په ځنګلونو کښې آباد سول. دوی خپل هیواد آریا ورشه بلله. اریایان چې کله تر اباسین وتله خپل دیني پډای یعنې کتاب ویدا یې په 1400 مخزهیج یا قبل میلاد کښې ولیکي. هغه آریان چې د هند خواته ولاړل ژبه یې سانسکریت سول، د پارس خواته چې ولاړل ژبه یې فرس قدیم سول، بیا پهلوي او بیا اسوني پارسو یا نننۍ فارسي سوله. هغه آریان چې په پښتي یعنې بخدي کښې پاته سول ژبه یې هغه پخوانۍ آریکه پښتو وه. خو 1000 کاله وروسته په پښتي یا باختر کښې د زنګ په نوم بله ژبه را پیدا سوله چې د اویستا دیني پډی یعنې کتاب باندې وکښل سو. په پارس کښې میشت اریایان وروسته هخامنشیان سول، ځکه نو د اسکندر سره په جنګونو کښې یې ومرستې ته سور، ساک، کاسۍ او لودي ټبرونه ورتلل ځکه چې خپلولي یې لرلې. ساک او هخامنشیان یوه ریښه لري، یو توکم دی.
پښتانه اریایان دي، ایرانی اریایان دي او هندي اریایان دي، ټول یو وګړي دي، خو اقتصادي ګټې، ژبه، کلتور او کړکېچ یعنی تاریخ دی چې وګړي بیلوي. لومړی آریایي کوچ کوونکي ډلې ته ایرانی اریان، دوهمې ډلې ته هندي اریان وایي او درېیمه ډله په خپله پشتي یا باختر یا ننني بلخ کښې پاته سوله چې باختري اریایان یې بولي. باختري اریایانو ډېرې قبیلې درلودې چې یوه ډېره مهمه یعنی پشت، بخت، پکت و. په ویدا کښې پکتا د پښتنو پاچا او پکت یې قوم ښودلی دي. په زر مخزیز یا قبل میلاد کښې اوستا په پشتي یعنی بخدي کښې ولیکل سوه چې د اوستا بخدي یا بشدي یعنی پشتي چې د یونان مورخینو په پکتي را اړولي دي. یوناني جغرافیه لیکونکي بطلیموس د پښتنو هیواد پکتین بولي. په دې ډول یونانیانو پکتي، پکتیس او پکتویس لیکلی دي. د ویدا پکت او د هیرودت پکتي یا پکتیس سره یو دي چې بیا وروسته پخت، پکت او پشت ول چې د پښتون د نوم سره تړون لري. د ویدا پکت په بې اوړي، کا په شین یا ښې اوړي او تی په دال اوړي. نو پکت، بخت، پخت، بخت، پشت چې د اوږد وو په زیاتوالي سره د پښتو نوم ځینې جوړیږي. د کړکېچ یعنی تاریخ پلار هیرودت 2,500 کاله پخوا هم د دې قوم نوم یادوي او وایي چې د پکتي، پکتویس، پکتیس مېرني وګړي په پکتیخا کښې اوسېدل. اروپایي ژبپوهانو او توکمپوهانو د ویدا پکت او د هیرودت پکتویس یو بولي، ځکه چې هغه مهال هم د شین تلفظ د دوی لپاره ستونزمن و او د دوی په ژبه کښې نه و. پښتانه د اریایانو ډېره مهمه څانګه ده چې لومړی په پشتي یعنی بخدي، پخدي، پکتي او یا اوسني بلخ کې اوسېدل او له دې ځای څخه شاوخوا ته خپاره سول. همدا پښتون دی چې د لیتوب له کبله یې اپګان باله یعنی تر ټولو لوی ټبر چې د مغولو په کړکېچونو کښې د بني اسرائیلو د دوزات په نوم یاد سوی دی. حال دا چې یهود د یعقوب علیه السلام زوزات دي او د رګویدا پشت یا پکت تر هغه ډېر مخکې یاد سوی دي. شادروان میر غلام محمد غبار وایي چې پښتون تر افغان مخکې دی، کوم چې په رګویدا کښې د پکت یا پشت په بڼه راغلی دی. د اسلام په پیل کښې سړبن، غرغښت او بټنیکه د اسلام تر سوري لاندې پښتني جنډه پورته کړې ده چې زوزات یې د اسلامي فاتحینو په نوم تر هندوستانه پورې میسوي دي چې تر سلطان بهلول لودي، اسکندر لودي او شیرشاه سوري پورې یې د هندوستان سترې پاچاهیانې درلودلې. شادروان محمد علي خان کوزاد غرغښت هغه لرغونی ګرشاسب بولي کوم چې په اوستا کښې یې یادونه راغلې ده. کیس چې تړاو یې د کسي سره دی او د بصیرت معنا لري. د پښتنو لوی شهنشاه تېر سوی دی. کاسیان ډېر پیاوړي ټبر دی چې تړاو یې د کیس سره دی چې د سکندریانو په یرغلونو کښې یې د هخامنشیانو مرچې ته وردانګلي ول. باختر یعنی بلخ پشتي یا پختي پښتو نوم دی. ساکستان د ساکانو په نوم دی. پکتیا د پښتو په نوم دی. غزنویانو، غوریانو او ابدالانو نیم ایران نیولی و مګر صفویانو او هوتکیانو ټول ایران ونیوی. هیرودت وایي چې د آسیا لویه برخه د ساکانو په لاس کښې دی. کابل، بلخ، زابل او ساکستان یعنی سیستان د ساکانو دی. د اوستا په سندرو کښې ساکان دي. په ویدا کښې پښتانه دي. هغه 3 سیندونه چې وادونونه یا مدنیتونه پر ودان سوي دي هغه امرو، هلمند او کابل سیندونه دي چې بیا اباسین ځینې جوړیږي. په هند کښې غزنویانو، غوریانو
غرزیانو لودیانو او سروریانو 600 کاله پاچاهي کړې ده که څه هم ځینو لیکلي چې پښتانه د تورات له مخې د یهودو ورکه څانګه ده ځینې لیکي چې عربي قبیله ده ځینې وایي پښتانه هغه څوک دي چې خپله ژبه یې ورکه کړې ده او اوس په نورو ژبو غږېږي ځینې لیکي چې پښتانه فارسیان یا پنجابیان دي خو پښتانه دي او پښتو غږېږي پښتنو ساکان سکه ورونه بلل او یوازې په پښتو کښې د سکه ویی خوندي دي لکه سکه ورور او سکنی خور پښتون که څه هم د افغان اوغان روهیله پټان او سلیماني په نومونو یاد شوي دي خو پښتون او افغان د یوه ولس نوم دی چې د غرني وګړو معنا لري پټان له پښتو او پښتونخوا سره اړیکې لري چې د هندي ژبو د منځنۍ دورې د شمال لویدیځې پراکریت ژبې له پښتانه څخه راخپل کړي دي چې د عربي او عبري بطن سره تړاو نه لري روحي هم په پنجابي او بلوچي ګردود کښې د غره معنا لري پښتانه سلیماني هم بلل سوي چې تړاو یې د سلیماني غره سره ورکوي او د داود علیه السلام له زوزاته یې ګڼي خو پښتانه دغه غر د کسې غره په نوم یادوي او دې ته اړتیا نشته چې خپل ځانونه سلیماني ونوموي پښتانه په کسې یعنې سلیمان غر کښې تر 2000 کالو مخکې میشت سوي دي د پښتنو د اسرائیلیتوب ډرامه تر 14 میلادي پیړۍ مخکې نه ځي خو د دې ډرامې هېڅ رد په عربي اسنادو کښې نشته پښتانه له سکندره ترکو مغولو چنګیزیانو عربو او عجمو پورې د اشغالګرانو سره جنګونه کړي دي چې روغې جوړې یې تر خېشو یې پورې رسولي سکندر له ساقي روښاني سره واده وکړ سبکتګین د زابلۍ پښتنې سره واده وکړ بابر د بیبي مبارک یوسفزي سره واده وکړ خو د هېواد په خپلواکي او پښتني امپراتورۍ په جوړولو کښې تر شیرشاه سوري میرویس خان هوتک او احمدشاه ابدالي پورې تلپاتې کارنامې لري که څه هم د غزنویانو سره د غوریانو سیاسي او فرهنګي سیالي ول خو بیا یې هم پښتو د دلبار په کچه نه پالل او د لیکوالانو او ریشیانو یعنې شاعرانو مخه یې هم نه ده نیولې احمدشاه بابا خورا لوی امپراتور او خپل هم پښتو ریشه یعنې شاعر و مګر دلباري ژبه یې فارسي وه خو خپل زوی شهزاده سلیمان ته یې پیر محمد کاکړ کښېناوه چې پښتو ورزده کړي شاه حسین هوتک یوازینی پاچا دی چې د دلبار په کچه یې د پښتو سیالي د فارسي سره کړې ده دا وه د پښتون په باره کښې لنډه څرګندونه او ډېره مننه